الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه ترمذی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې بشک الله جل جلاله در هغه وخت توبه قبلوي در څو چې ستا زکندن نوي شروع سوی، یعنی چې پر تا باندې د مرګ حالات دي، د زکندن حالات راغلي نوي، د توبې دروازې خلاص دي. محترم عزتمنو، دا خبره در المر رنګ روښانه ده چې هر یو د ګناو څخه داسې پل دی. معاشره ټوله د ګناو د وجې څخه د بدبوداره سوې ده، د بیجنه سوې ده، ځکه دا وچ اسمان دا خشک مځکه پر دې باندې ګواهي ورکوي. ټوله دعاګانې کوي، استسقاوې کوي، لیکن بارانونه نه کېږي. دا ګواهي ورکوي چې دا معاشره دا خلک د ګناو څخه داسې فل ولاړ دي. نو پکار دا د عزتمنو چې موږ اوس لا توبه وکړو، د مرګ د راتلو پرې موږ ته مهلت دی، وخت شته. الله جل جلاله زموږ توبه قبلوي. الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله، چې د الله د رحمت څخه مه ناامیده کېږي. نو پکار دا ده چې موږ الله ته رجوع وکړو، توبې وکړو، استغفار ووایو، پر خپلو ګناهونو باندې د الله څخه معافي او بخشش وغواړو. مرګونه هم داسې اچانک راځي. په دې اسره به ګناه نه کوئ چې د مرګ پر موقع شته. مرګ نه دی معلوم، روانې دماکه وسي، درز پکې ولاړ سي، روانې موټر وجنګېږي کې ولاړ سي، روانې رایله سي، د زړه دوره پر راسي، مړ سي. د دې څخه د مخه چې داسې حالت راځي، د خپلو ګناهونو بخشش د الله څخه وغواړه، توبه وباسه. چې هر څومره ګناهونه دې کړي وي، چې د مځکې څخه د اسمانه پورې وي، لیکن توبه وکړئ په صحیح نیت سره، په شرمندګي سره، په ندامت سره، د عزم اراده وکړي چې یا الله زه به نه کوم دا عمل، دا ګناه. که چیرې بیا د څه وسو بیا توبه وکړه، که بیا د څه وسو بیا توبه وکړه، که بیا د څه وسو بیا توبه وکړه، چې یو عرب واره د څه سوي لا هم توبه وکړه. د مرګ د مخه الله جل جلاله یې تا ته در بخشي او معافوي، لیکن توبه خو وکړو، خو موږ توبه نه کړو. عبدالرحمن بابا څه وایي؟ ای عاقله غوږ ونیسه ماته، مرګی نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته. د اجل سواره په تخ بدل راسي، ناګهانه به تالا سي وایم تاته. ډېرې ماتې کې مري د کبرجنو، چې د کبر به یې نه لیدل اچاته. په ژوندونې توبه وباسه رحمانه، چې قیامت کې شرمنده نه سي مولا. دغه ټک ټک د سکنډۍ اسې ټک ټک مه ګڼه، د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي. دا د ګړۍ د سکن ټک ټک اسې ټک ټک مه ګڼئ، دا دې د ژوند په ونه د هر ټکه سره د تبر ګزارونه کېږي. الله دې د توبې ایستلو توفیق راکړي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.